د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د FOMC د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو د لمپې سکین یا پوستکي دانو ناروغۍ لپاره 22,000 دوزه واکسین وویشل. د کرنې ریاست امیر وایي چې لمپې سکین یوه وژونکې او ساري ناروغۍ ده چې له یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالیږي او که پر وخت یې درملنه ونه شي د حیواناتو د مړینې لامل کیږي. دا واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپې سکین په نامه باندې ده یا د پوستکي د دانو ناروغۍ ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغۍ ده او تیر کال هم ډیر حیوانات طلب کړل او ډیر مالدارانو ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې موږ 22,000 دوزه واکسین د FOMC په همکارۍ باندې موږ راوړه پرون له وزارت نه او هغه په دې ولایت کې به ټولو ولسوالیو کې مختلفو دوزو باندې تطبیقیږي. ډاکټران هم تاییدوي چې دا ناروغۍ په چټکۍ سره خپریږي او د درملنې نشتون مالدارانو ته مالي زیان اړوي. لمپې سکین ناروغي داسې ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځته راځي، د دانو په شکل منځته راځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځته راځي او دا ناروغي چې ده یوه وایرسي ناروغي ده، د یوه حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالیږي. لمپې سکین ناروغي یوه وایرسي ناروغي ده چې د یوه حیوان څخه بل حیوان ته انتقالیږي او په ګرمۍ موسم کې زیاته وګ کېږي، حیوان ورسره ډنګرېږي او مطلب زیات مړینه رامنځته کوي، نو مالدارانو ته ډېر اقتصادي زیان اړوي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې د لمپې سکین ناروغۍ پیښې ډېرې شوې چې له کبله یې مالداران د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.